هغه شیبه ده چې له پراشوټ سره له الوتکې د ټوپ اچولو چاره سمه پر مخ نه ځي. په داسې حال کې چې نور ټیم له الوتکې ټوپ وهي. د دې سکای ډایور پراشوټ د الوتکې له وزره تاویږي. که دقیق ورته ځیر سئ، یو اضافي ریزرف چترۍ په تېروتنې سره خلاصه سوې. سکای ډایور یوازې هغه وخت له دې حالته ځان خلاص کړ چې د ریزرف پراشوټ رسۍ یې پرې کړه. سکای ډایور بیا اصلي پراشوټ پرانیست او ځمکې ته راکښته سو. دغه ویډیو د استرالیایي چارواکو له لوري تر تحقیقاتو وروسته خپره سوه. پراشوټ لرونکي یو کوچنی چاقو له خپلې سینې سره تړلی و چې هغه ته یې د ریزرف پراشوټ د تنابونو د پرې کولو امکان ورکاوه څو اصلي پراشوټ پرانیستل شي او د الوتکې له وزره آزاد شي. د دغې پراشوټي الوتنې د برابرولو کلب له دغې پیښې وروسته د ټولو پراشوټي الوتنو لپاره یو ډول ځانګړی چاقو الزامي کړی دی.